اوه اته کاله کې زه ایله راغلی یم. اوه اته کاله دې دلته کېږي؟ لکه ته اوه اته کاله وشي ته کور ته نه یې تللی؟ زه کور ته نه یم تللی. لاړ شي نو ته به ډېر زیات بدل شوی نه یې که لا ته؟ بس یاره څه پې وکړو چې به ځو. تا به څوک وپېژني ملګري دي ستا چې کوم هغه امزولي وه به تا وپېژني؟ یاره نه به مو پېژندي. السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. زیودین زیا زه بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم. زما یو پښتون ورور زما سره خوا کې زما په څنګ کې وینئ چې انتهایي ډېر خوشدل انسان دی، ډېر زیات زبردست انسان دی. زما همزولی دی، که تاسو وینئ عمر یې دومره نشته، ډېر وړوکی دی په عمر باندې او تعلق یې د افغانستان سره دی. زما افغانی ورور دی او ډېر زیات مینه ناک هم دی. خو زه چې په پښتانه په داسې کار باندې اکثر چې څوک وینم نو زه وایم دا به پښتون زه چې اکثر څوک دلته کې په دیاړۍ وینم، زه چې اکثر څوک وینم په پالشو کې، زه چې اکثر بل څوک وینم چې هغه فروټ خرڅوي یا سبزي خرڅوي په ریړۍ باندې ناست وي، نو زما ذهن ته د یوه خبر راځي چې دا به شاید پښتون وي. که ځان ډېر زیات بدل کړي خو زه یې پیژنم. زما سره خواته زما ورور ناست دی، دغه نه پوښتنه کوم چې کار څنګه چلیږي، وخت څنګه تېرېږي، مسافر یې د افغانستان یې، زما ورور یې که د هر ځي. دا راته ووایه چې نوم دې څه دی؟ نوم مې رمضان ده. نوم دې رمضان دی؟ رمضان ده. د کوم ځای سره تعلق دی؟ د افغانستان. افغانستان کې د کوم ځای سره؟ افغانستان کې د غزني وي. غزنوي ولایت؟ پښتون ولایت. دا راته ووایه چې پاکستان ته د مزدورۍ دپاره څنګه رالې؟ مزدور هغه د چای خرڅوم، بیا مور او پلار دواړه هلته دي. دلته چای خرڅوم، کله خرڅېږي کله نه خرڅېږي. نه ستا نور وروڼه شته؟ دوه وروڼه مې دي، هغه واړه دي تر ما. والد صاحب دې ژوندی دی؟ هغه مړ سو اوس. والده مور دې ژوندی ده؟ مور مې ژوندی ده. ته چې کله کار ته راځې، کله چې پاکستان ته راځې مسافري کې، نو څنګه مور ته دعا کوي؟ ولې نه راته کوي، دوا راته کوي. څومره وخت دلته تېرې؟ ما اوه اته کاله کې زه ایله راغلی یم. اوه اته کاله دې دلته کېږي؟ لکه ته اوه اته کاله وشي ته کور ته نه یې تللی؟ زه کور ته نه یم تللی، زه ایلې یم. خالي روپۍ ولېږم اتې. نه فیملی دی، خاندان دی دلته دی که هلته دی؟ خاندان هلته دی، زه له بیا چې راغلی یم. نه نو ستا عمر څومره دی؟ زما عمر به 18-19 کاله وي. 18-19 کاله مطلب چې ته ډېر په وړوکوالي کې یو 18 کالو کې ته دلته کې راغلی؟ او زه ایلې یم، دوی ولته ولاړ، زه ایلې پاته سوی یم. زه بیا اتې نه یم. نه دا ته خفه کېږې نه چې ته خپل مور سره ملاقات وکړي؟ اوه اته کاله دا خو ډېر زیات ګیف نه دی؟ خو هغه د ټلیفون سره کوو، جمعه ورځ باندې ټلیفون سره کوو، اتې خو یې موږ هم خو نه په ټلیفون باندې زړه ته اطمینان رسي؟ خو بس اتې یاره ګزاره ده، مجبوري ده یاره، نور څوک نشته چې مور چې ویني ټلیفون کې نو څه خفه کېږي نه چې اوه اته کاله ما نه دی لیدلي؟ نو خو اتې یاره څه پې وکړو، مجبوري ده. ډېره زیاته؟ سرونه بیخي نشته؟ زما ورونه دواړه واړه دي، تر ما واړه دي، زه مسی ورور. او دلته کې چا سره اوسېږي؟ خپل کسان دي؟ دلته دغه یې ملګري وو، هغو سره اوس هغه ولاړه چې زه لارلې بیا ځم، کله هم روژې ته به ځم. روژې ته به ځې؟ روژې ته به ځم. اوه اته کاله پس؟ ډېر زیات ته چې لاړ شي نو ته به ډېر زیات بدل شوی نه یې که علاقه کې؟ نو بس یاره څه پې وکړو چې به ځو. تا به څوک وپېژني ملګري دي ستا چې کوم هغه همزولي وه به تا وپېژني؟ یاره نه به مو پېژندي. ما وخت ایلې تېر کړی ده. وخت کله دې یادېږي؟ او خپله علاقه مې هم یادېږي یاره، کور وال مې هم یادېږي یاره. ځم ماتې څو شپې په دغه روژې ته که ولاړم، لا نه ولاړم. لاړ شه ښه، صحیح ده. چېرته مور دې خوشحاله شي، وروڼه دې خوشحاله شي، ملګري دې خوشحاله شي، لاړ شه. صحیح ده؟ صحیح ده. دا راته ووایه چې دا کې دا ته څه ټایم تیاری ځان ته؟ دغه 4 بجو ته 5 بجو ته تیران ته 6-7 بجو پورې ګرځم. دا کې څومره کپونه ځایږي دواړو؟ دغو کې 3.5 روپۍ ټول چایي. 3.5 روپۍ ټوټل داسې څو باسې د ورځې؟ د ورځې 3 جګه 4 جګه باسم. څو روپۍ جوړېږي؟ دغه هغه 200-2.5 روپۍ جوړېږي. یالې واپس به دې بیاړه کېږي پاکستان ته؟ ولاکه چې که کار هلته و بیا بیا کم که نه وله بیا 2-3 میاشتې بعد بیا راځم. تا سکول ولې نه وه؟ یاره سکول ته یې نه یم ورچولی، پلار چې مړ شو اتې سکول ته بیخي ورچولی نه یم. الله دې وکړي چې انشاءالله ته کور ته روغ لاړ شي. زما د ویډیو مقصد دا دی چې زه د پښتنو، زه د خپلو وروڼو
د هغه ښاغلو د هغه غیرتمند پښتنو هغه ژوند تاسو ته ښکاره کړم. ما څو ورځې مخکې تاسو ته دلته کې د یو ماشوم ویډیو د نیمې شپې ماشوم ګرځېده، هغه سره هم دا ترماس ورسره و. تاسو ته ما په سټارټ کې ویل چې زما د پښتون سره به په بله خاوره باندې د دې نه علاوه بل څه ویني نه، په بله خاوره باندې ما چېرته زما پښتون رور ایس ایچ او، چېرته تانیدار او چېرته کمیشنر او وزیر اعظم ویني نه، بلکې د هغه سره به دا سیز ورسره وي، دا کپونه او دا بالټۍ به ورسره وي، برش به په لاس کې ورسره وي، چپلې به پردۍ پالش کوي، ګاړۍ به چې کومه دی هغه چلوي، دیاړي به کوي، فروټ به خرڅوي، سبزي به خرڅوي، خو هغه به په خپل غیرت په خپل ننګ باندې هغه شانته کې ولاړ وي او خپل کور او خپل مور پلار چې کومه دی هغه به ساتي. زه د هغې ژوند تاسو ته ښایمه. دا یوه نوې او یو عجیبه داستان ما ته مخې ته رالی، ډېر د افسوس خبر ده. مزید به انشاءالله تعالی تاسو سره زه نور هم ویډیو شریکوم. د بل پروګرام دپاره ماله راکړي اجازت. د الله په امان.